کیسه د یو طالب اورېده. هغه چې لوی لوی ویښته ساتلي، هغه چې ګرځي بډ وهلې پیسې. د ټوپک سر ته د لونګو زونډې په کمربند کې 5-6 جاجره، د کبره کوخ پټکې په سر تو کړی، هغه د جنګ په مینه مه شه زلمی. نن یې کیسه د خپل جنون کوله، ویلې نن مو په کونړ کې جنګ شو، ویلې نن مو په کونړ کې جنګ شو. مونږ د غره سر نه انخته وکړه، کوز د فوجیانو سربازان ولاړو، په مونږ یې کوز کلي نه ډزې کولې. یو څو دستي بمونه هم وچوده، مونږ پې د پاس نه څو راکټ وویشته، د زنانو ماشومانو ځوږ و. جنګ دومره تود شو چې تپوس مه کوه، د خپل پردي پکې هیڅ فرق نه کېدو. زما نظر ته یو سرتیری راغلو، سورنی صاحب، زما نظر ته یو سرتیری راغلو، ښکلي ځواني و تنکۍ هلک و، رسۍ ما طرف ته ډزې کولې. فضلي ربي صاحب، رسۍ ما طرف ته ډزې کولې، زه یې څه ډېر وارخطا کړی وم، خو ما هم سم شش کې اخیستی و، نو ما پې څو ډزې وار په وار وکړلې، زلمی رسا په سینه ولګېدو. زه په تلوار پسې ورپاڅېدم، چې کله خوا پورې ورورسېدم نو دغه ځوان د مرګ سلګی وهلی، بل خوا موبایل یې ټنګېدو په جیب کې، ما یې موبایل د جیبه راویستلو. اورمه څه چې یو ماشومه وایي، اورمه څه چې یو ماشومه وایي، پلار جانه کور ته ته راځې او که نه، پلار جانه کور ته ته راځې او که نه، هغه دوکان والا سودا نه راکوي، وایي پیسې درپسې ډېرې شولې. دا سویمه ورځ ده، مونږ خواړه نه لرو. دا سویمه ورځ ده، مونږ اوږې ناست یو، زه یې د سکول نه هم راویستی یم، چې ستا پیزار نشته، جامې زړې دي. ایوب صاحب، چې ستا پیزار نشته، جامې زړې دي. پلار جانه معاش که دې اخیستې وینو، پلار جانه معاش که دې اخیستې وینو، چاله یې ورکه چې خواړه نه لرو، چاله یې ورکه چې خواړه نه لرو.